إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه. دا کم کتاب چې موږ او تاسو شروع کوو دې ته وایي مشکات المصابیح. دا دوه کتابونه دي اصل کې، یو مشکات ته یو مصابیح دی. مشکات تاخچې ته ویلې کېږي، دیوال کې تاخچه وي بهر ته سورې نه وي. مصابیح جمع د مصباح دا چراغ ته ویلې کېږي. په دې تاخچو کې به پخوا خلکو چراغ ایښوده، ډیوه به یې پکې ایښودل رڼا دپاره. نو دې کتاب ته مشکات المصابیح وی. د نبی علیه السلام سینه دا یو مشابه کړي د مشکات سره. د نبی علیه السلام زړه دا د مصباح سره دی. زړه د نبی علیه السلام دا مصباح دی، زړه په سینه کې وي. او د نبی علیه السلام د سینې نه دا رڼاګانې د احادیث چې کوم موږ او تاسو اوس ویو، دا هغه رڼا ده چې موږ او تاسو ته را رسېدلې ده. د نبی علیه السلام زړه مصباح دی، سینه مشکات دی. دا احادیث چې موږ او تاسو یې اوس ویو، دا د هغې نه رڼا ده چې موږ او تاسو ته را ورسېدله. نو مشکات المصابیح دا معنا ده. د احادیثو علم د قرآن د دویمه مرتبه کې احادیث دي. ډېر اوچت علم دی. دا هم د دې علم د پاره څه آداب پکار دي، لکه د قرآن د پاره آداب وي، نو د علم د پاره آداب پکار دي چې انسان کې هغه آداب وي نو فایده ته زر حاصلوي. که آداب پکې نه وي فایده نشي حاصلولی. محدثینو حالات که سړی وګوري حیران شي چې دا حدیثو یې څومره ادب کړی دی. د امام مالک رحمه الله حالات چې روزانه ښایسته کپړې اچول، خوشبویي لګول، درس ته به چې کېناسته لړم چې چلې و اته ځله لیکن دی نه خوځېږي. د نبي علیه السلام د احادیثو د وجه نه شي بې ادبي رانشي. آخره کې شاګردانو ته ویلي ته لړم دی مړې کړي، شپږ اووه ځلې چې چلی دی، خو درس نه بس کوي، یو اخوا دې خوا کېږي نه. ادب او احترام یې ډېر زیات کړی. موږ له پکار دي چې د دې علم ډېر ادب او احترام کوو چې الله موږ له د دې څه برخه راکړي. یو ادب ښه دا ده چې سړی په اودس کې ناست وي. وضو اودس چې دی دا ډېر ښایسته عبادت دی. بیا د الله کتاب ته یا حدیث ته اودس کې کېناستل دا ادب دی، اگر که لازمه نه ده خو لیکن ادب دی. لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. نبی علیہ السلام فرمایي په اودس باندې چې حفاظت کې دا به مؤمن سړی وي. محافظت همیشوالي ته وایي، همیشه اودس کې ګرځي. ملائک بدل دعاګانې غواړي. ان الملائکه لیستغفر لاحدکم ما لم يحدث فی حدیث کې راځي. جماعت کې ناست په اودس کې ملائک دل بخښنې غواړي، سوچ بیا اودس شوی نه وي. نو اودس حسن عبادت دی. بیا دې کتاب ته کېناستل او په اودس کې. دویمه خبره د نیت ته نیت تصحیح چې نیت به خالص د الله رضا وي.
دنیوي مقاصد به پدې کې نه بل نظیف الثياب صفا کپڑوں تک په کپڑوں باندې کې ناستل دی کتاب ته خیسته کپڑے اچول الله حدیث او عزت اکرام د وجنه اسیم صفا کپڑے اچول خشه دی نظافت ته به د حدیث او عزت بیا نیت به موږ څه کوو په دې حدیثو کې نیت د عمل وکاو عمل چې په دې حدیثو موږ عمل وکړو په دې مدرسو کې ور څومره علمونه کیږي په مدرسو کې عموما تنافس وی امتحان دی او لمبري دی او اول دی او دویم دی او دریم دی او سند دی او پیل کېدل دی او پاس کېدل دی او خطه او بر ټول طالبانو توجه دې طرف ته د مدرسې کې ټول توجه په منګم دا تیر شوی دی ټول خواري به زمنګ دی د پاره واځه خیل لمبري څنګه وایو ملګرو سره مقابله به څنګه کوو سند کې به خیل لمبري ممتاز به څنګه راځم ټول توجه دې ته او دې درس کې به صرف د عمل نیت وي دې کې امتحان او سند او دا کسی به نه نیت به د عمل وی چې یارا زه په دې باندې عمل وکم بل نیت به د درود وی درود چې زه په پیغمبر درود زیات وایم په حدیثو کې غټه فائدہ ده چې په پیغمبر باندې به ډېر درود ویل کېږي او درود ډېر عظیم عبادت ده ابن حبان لیکلی دی او مسلمانانو کې په امت کې ډېر درود ویون کې دا محدثین دي د محدثینو نه زیات درود ویون کې نشته محدث یا حدیث د کوي یا بل تخی شاګردم ډېر درود اوري او ډېر درود وایي او استادم ډېر درود وایي د نبی علیہ السلام نوم ذکر کیږي درود ورسره ویل کیږي نو د درود ویلو د نیت به موږ او تاسو کوو چې درود موږ په نبی علیہ السلام باندې ډېر ویو او حدیث ډېر مهم علم دی خدا ډېر روسته شوی دی دینه مخکې خلک فقه زده کی حدیث بیا اسی په ورتیریږي په خوب کې حدیث وایي امام احمد ابن حنبل رحمه الله چې مسند احمد ولیکلو دا مسند احمد کې 10,000 حدیث دي 10,000 حدیث د ټولو کتابونو مرجع غره مسند احمد دی امام بخاری دا غینه اخذ کوي امام مسلم هم کوي دا ټول د حدیثو کتابونه د مسند احمد نه اخذ کوي غره دسه ناشنا کتاب دی اگر که د بخاری او د دین وروسته پاتې شي ځکه ضعیف حدیث بکیری مسند احمد کې که ضعیف حدیث نه وي نو دا د بخاری نه به مخکې وي دا ټول دا غینه اخذ کوي و امام احمد ابن حنبل د چاویل چې فقه کې کتاب ولیکوي نه 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 د قران او د حدیث مقابله په خپل رائے سره نشم کولای فقه رائے ته وی نه نه پرې د خلک حدیث د کی وی امام مالک چې وی کتاب ولیکل مالک رحمه الله وی هغه ډیر خپش دا خونه کړل پریخه وی چې دا خلک دا اولنه حدیث د کی وړکی والی نه ولی حدیث نزد کی فقه د ضرورت ده حدیث کم شی پریخه ده او دی نور علوم باندې اختشي ټول عمر واتکاله په دی نور علوم تیر شي حدیث د چرایشي کر استثر ته وږي په حدیث بیان نه وي اصل علم دا حدیث ده ناشنا علوم دی په دې کې کنه به د حدیث علوم اصل کې په حدیثو کې وو علوم دی وو علوم دی په احادیثو کې دننه او غټ چې دی د علم حدیث درې قسمه دی یو دی روایت الحدیث بل دی درایت الحدیث بل دی رعایت الحدیث د صحابه وخت کې او د تابعین وخت کې تابعین وخت کې روایت الحدیث روایت د حدیث الفاظ نقل ول یو بلتا حدیث معنی طرف ته توجه نه کوي مسائل طرف ته توجه نه صرف روایت غلامانو بم روایت نقل ولو خذو بم نقل او سرو بم نقل ولو الکانو بم روایت الحدیث به صرف کولو بل درایت الحدیث د حدیث نقل دا معنا باندې ځان پوي کې هغه کې چې کوم مسائل دي داس دکې د محدثینو طریقه د امامانو طریقه دا ټول درایت الحدیث دی امام بخاری امام مسلم ابو داود دی ټول دا طریقه ده حدیث را نقلی
داغه شرحم کوي، داغه مسائلم واضح کوي. دې ته درایت الحدیث ویل کېږي. دا درایت الحدیث د امامانو په وخت کې، محدثینو وخت کې دا شروع شو. لکه موږ هم دا درایت الحدیث ویوس، حدیث نقلول او هغه تشریح کول، هغه وضاحت کول، هغه مسائل او استنباط کول. بل رعایت الحدیث دی، د حدیثو باندې عمل کول، دا به مهم علم دی. رعایت الحدیث، چې حدیث دی ویلو د عمل د پاره به او په دې به عمل کې جوابونه به نه کوي چې زمنګ مذهب کې نشته، زمنګ معاشره کې نشته، زمنګ رواج کې نشته. رعایت الحدیث ډیر مهم دی. زمنګ استاد دې ملکونو کې رعایت الحدیث ډیر کم دی. شیخ الحدیث به حدیث نه جوابونه کوي، عربو کې رعایت الحدیث دی، فورا په حدیث عمل کوي، اخوا دې خوا پکې نه کوي، جوابونه دې نه کوي. رعایت الحدیث دا ډیر زیات مهم دی. بے زمنگ استاد شدی علاقو کی مذاہب ہم بیانی کی مذاہب دا صرف دا پوئی دا پار دی. حدیث گورے مذہب تا ندے محتاجا، مذہب حدیث تا محتاجا دی. لیکن مذہب کو اسلام دے. دا مذاہب چی کمی دا مسلکون دی تا مذاہب ہم نویلے، مذہب یہ اسلام مذہب دے. و حدیثو کی چی دا بیانی کی دا صرف دا پوئی دا پار بیانی کی چیرې دا خبره چې په دې حدیث کې ما وکړه دا پلان کې امام کړي، هغه کړي، هغه یوازې معنا ده کړي، یا حدیث کې چې دا کومه معنا ده دی پلان کې امام دا معنا کړي دا خطا شوی دی. حدیث دا وی او امام دا معنا کړي دا دې کې امام خطا شوی دی، حق ته نه دی رسیدلی، یو اجر به الله ولا ورکوي. دا مذاهب دې لپاره وضاحت لپاره اسی بیانې کني احادیث ګوره مذهب ته نه محتاجه. دلته زمونږ استاد سو مخه ته چې کوم کتاب دی کې دو کتابونه دي، یو مصابیح دی، یو مشکات دی. د دې دو مصنفین هم دي، بیل کسانو دا لیکلی دی. مصابیح چې دا بل عالم لیکلی دی، مشکات په د پاسه بل عالم لیکلی دی. دو مصنفین دي. مصابیح السنه په نوم باندې دا یو کتابو فرای بغوی لیکلو، څلور جلد کې اوسم دا موجود دی، مستقل څلور جلد کې مصابیح السنه په نامه باندې. په دې کې فرای بغوی چې کومو دغه کتاب ولیکلو مصابیح السنه، دغه تقریبا 4900 حدیث، یو قول دا دی 4900 حدیث پکیو، بعضی وی چې 4400 یعنی مطلب 4.5 حدیث تقریبا په دې مصابیح السنه کتاب کې درا جمع کړیو. مصابیح السنه په نوم باندې 350 حدیث پکې د بخاری وو، 350 د بخاری احادیث پکیو، 815 دا د مسلم پکیو، 150 متفقون علیه پکیو، د بخاری د مسلم د دواړو په شریک باندې دا احادیث په دې کې درجه مکړیو. نورم کتابونو نه برا نقل کړیو. او په دې کتاب کې یو دو نقصانات، یو نقصان دا و چې صحابي نو ذکر کړي، بل نقصان دا و چې مخرج نو ذکر کړي. مخرج رواه البخاری دا مخرج دی، رواه مسلم دا مخرج دی، رواه ترمذی دا مخرج دی. عن ابي هريره دا صحابي دی، صحابیم پکې نو ذکر کړي، مخرجم پکې نو ذکر کړي. دو فصل پکې ور کړي، دو فصله، اول فصل کې صحاح او دویم فصل کې حسان. احادیث الحسان په دویم فصل کې او صحاح په اول کې. ونام نقصان په دې کې نو صحاح کې د دې کې دې ته اشاره کوله چې دا د بخاری او د مسلم احادیث دي، او په حسان کې اشاره کوله چې دا د نورو کتابونو احادیث دي. حالانکه بخاری او مسلم کې حسن حدیث تا، د نورو کې صحیح حدیث تا. نو دې کتاب کې لږ غوندې نقصانو چې نقصانو نو د دې مشکات والا مصنف چې د خطیب تبریزی باندې مشهور دی. دته یو استاد تیبی هغه ورته مشوره ورکړه د خپل شاګرد ته چې د مصابیح السنه د تکمیل وکړه، دته دا چې کوم نقصان دی دا پورا کا په دې باندې لیکلو کته.
مشکات مصنف ته مشوره ورکړه وې دې راولګېدلو د دا کارونه وکړل مشکات والا د مصابیح السنه راوی پکې ذکر کا مخرج پکې ذکر کا او فصل نومي ولا ورکو 3 فصلونه کړه 3 فصلونه یو فصل د ځان نه بګی زیاتی کا فصل ثالث دی مشکات والا زیاتی کړي دی الفصل الثالث دا مشکات والا زیاتی کړي نو دی مشکات والا دسی ترتیب ورکو چې فصل اول کې به د بخاری او د مسلم حدیث وی او فصل ثانی کې به د نور سنن وی ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه او په فصل ثالث کې به د نور کتابونو آثار د صحابه او وی پکې نو دسی ترتیب والا ورکو او د تقریبا 1500 یولس احادیث پکې زیاتی کړل تقریبا 1500 احادیث مشکات والا پکې زیات کړل نو ټول احادیث اوس مجموعه احادیث په مشکات کې دا یا شپږ زره 210 احادیث دي شپږ زره 210 احادیث په یو قول یا 15995 دي 15995 احادیث په دې مشکات کې اوس منګ او تاسو چې کوم کتاب وسلو دا فرای بغوی چې و د محیی السنه باندې دا د لقب دی محیی السنه سنت ژوندې کوونکی دو یو کتاب ولیکلو د شرح السنه په نوم باندې اوله کې شرح السنه یو کتاب ولیکلو 14 جلد کې و اوس نن سبا وي په 9 جلد کې موجود دی 9 جلد کې دا شرح السنه کتاب اوس نن سبا 9 جلدونو کې دی او ډېر ښایسته کتاب یې ولیکلو وی نبی علیہ السلام خوب کې ولیدو وی نبی علیہ السلام ورته ویلي احیاک الله کما احییت سنتی الله دې تا ژوندې لري تا زما سنت ژوندې کړل احیاک الله کما احییت سنتی لکه زما سنت چې دې ژوندې کړل نبی علیہ السلام ورته دعا وکړه وی سبا دا خوب خپل استاد ته ویل چې ما خو دې خوب ولیدو بس هغه ورته ویل انت محیی السنه ته محیی السنه سنت دی ژوندې کړل محیی السنه دا هغه لقب شو نو اوس په محیی السنه باندې مشهور دی دا هغه لقب دی او فرای بغوی ورته وی فرا د فرو نه دی فرو پوستین ته وی یو قسم کوټونه د سرمنې نه به جوړېدل د پلار به دا خرڅول فرا ورته ځکه د پلار صفت دی او بغوی دا علاقه ته منسوب دی یعشور علاقه او بغوی علاقه ورته وی ابو محمد دای الحسین بن مسعود نوم دی الحسین بن مسعود ابو محمد کنیه دا بغو چې دا په خراسان کې د هرات کې د افغانستان کې دا علاقه ده د مروه او د هرات په منځ کې علاقه ده د افغانستان علاقه ده فرای بغوی دا تقریبا 1514 هجری کې وفات شوی دی مصابیح والا 1514 هجری کې دی وفات شوی دا اتیا کالو په عمر ډېر زاهد سره او ډېر متقی انسان وي دنیا سره بالکل محبت نه و چا روټي به خوړله چا ورته ویل چې صحت دي خرابي کې داسه کې به ور سره زیتون شروع کړل زیتون او روټي به خوړه خزه وی وفات شو د خزي میراث ورته پاتې شو وای نه غوښتو زه په پیسو څه کوم د خزي میراث یې وانه غوښتو دنیا له داسې بې رغبته انسان ډېر متقی انسان تیر شوی ناشنا تقوا او زهد د دوی د حالات سره وګوري د مشکات مصنف شری ولی الدین ابي عبد الله محمد بن عبد الله ولی الدین ابي عبد الله محمد بن عبد الله د علم د خطیب تبریزی باندې مشهور د خطیب تبریزی دم تبریزم دغه علاقه د خراسان طرف ته خو د نور معلومات نشته چې کله پیدا شوی دی او کله وفات شوی دی صرف دومره ده چې د مشکات تکمیل د وکړه مشکاتی پوره کړ دا تقریبا 910 هجری و 910 هجری کې
د مشکات سر ته ورسولو. نو دغه وخت کې دې تیر شوی دی، د 8مې صدۍ سړی دی، 8مې صدۍ مصابیح والا دا تقریبا د 4مې صدۍ دی، 5مې 4مې صدۍ سړی دی، او دا د 8مې صدۍ سړی دی. د چې د مشکات لیکلو نو د استاد تیبی هغه ورته مشوره ورکړې وه، حسین بن عبدالله تیبی، حسین بن عبدالله دا د استادو د مشکات والا، هغه ورته دا مشوره ورکړې وه چې په دې مصابیح باندې لیکلو، د بیا دا مشکات ولیکلو. وی چې دا مشکات ولیکلو خپل استاد ته یې پیش کړ چې ما دا شرح ولیکل او دا زیادت مې وکړو، دا مې وکړو، او استاد یې ډېر خوښ شو دا کتاب مشکات یې ډېر خوښ شو. بیا په ده باندې هغه شرح لیکلې ده، دا شرح اوس هم موجوده ده، تیبي په نوم باندې ده. تیبي اصل نوم یې دی الکاشف عن حقائق السنن، الکاشف عن حقائق السنن، او التیبي باندې مشهور دی تیبي. د دې دغه شرح یې لیکلې ده، 12 یا 14 جلده کې ده د مشکات شرح ده، اوس هم ډېره مشهوره شرح ده تیبي په نوم باندې. او قانون عجیبه کار وی دا دی، دا تیبي چې دا حنفي مسلک یو، او دا مشکات والا شافعي المسلک وی. هغه وخت کې دا شافعي او حنفي دا داسې تعصب نه و، استاد لګېدلی د خپل شاګرد په کتاب باندې شرح لیکلی، دا دومره ښایسته کتاب ولیکلو، د خپل شاګرد په کتاب خوشحاله شوی دی، ضد او تعصب کې نه دی راغلی. حالانکې هغه حنفي مسلک دی، دا مشکات والا شافعي المسلک دی. په هغه وخت کې دا حنفیت داسې نه و، دا شافعیت لکه نن سبا چې دی. هغوی به یو عالم رایې ته ترجیح ورکوله چې یاره د ده د مذهب چې دی حدیث سره ډېر مطابق دی، خو کله به چې د پته ولګېدله چې د حدیث نه خلاف دی بیا به یې پرېښودلو، مذهب به کلک نه رانیولو. لکه دا نن سبا چې د حدیث نه جوابونه کوي د مذهب د وجې نه، دا مخکې دا تصور نه و، دا تصور اوس پیدا شوی دی. نو هغې به بیا شرحه ولیکله. د مشکات والا مصنف دا خطبه چې ده دا ډېره اوږده ده، دې خطبه کې د خپلې وجې ویلي دي چې ما کتاب ولې ولیکلو، بیا په حدیثو کې مې ولې ولیکلو، بیا په مصابیح السنه باندې مې ولې ولیکلو، او په دې کې بیا ما د کومو کومو کتابونو نه اخذ کړی دی او خپل عجز بیان کړی دی، زه د دې قابل نه یم، خو الله راله دا توفیق ډېر عاجزي ښکاره کړي په دې خطبه کې. او دا هغه علماو نومونه یې اخیستي چې د چا نه دا حدیث راغستي، لکه بخاري، مسلم، دا امامان، امام شافعي، امام احمد بن حنبل، امام مالک، د دې نومونه یې اخیستي دي چې ما د دې کتابونو نه د دې نه موږ حدیثونه ما را جمع کړي او دا مې کړي. دا وجه یې پکې صرف ویلې ده، الله نه دعاګانې غوښتي دي. صرف د امام ابو حنیفه نوم یې پکې نه دی ذکر کړی. نو د دې وجه نه احناف مشکات والا ته غوسه دي چې وګوره زموږ د امام نوم یې پکې نه دی ذکر کړی، وایي د ده نه لګېدله ورسره، دا وایي شافعي مذهب یې دی. دا ډېر غلط تصور دی دا چې سړی داسې تصور کوي. د امام ابو حنیفه رحم الله نوم یې ځکه نه دی اخیستی چې ده د هغه کسانو نوم اخیستی چې د هغوی د کتابونو نه دا حدیث راغونډ کړي دي. امام مالک رحم الله کتاب د امام شافعي صاحب، امام احمد بن حنبل، امام صاحب کتاب نشته دی، نو هغه نه څه حدیث دی راوایي. د امام صاحب کتاب شته دی نه چې د هغې نه دی حدیث نقل کړي، نوم یې ځکه نه دی اخیستی. د هغه علماو نومونه یې اخیستي دي چې هغوی کتابونه لیکلي په حدیثو کې، او دا هغه نه د حدیثونه را نقل کړي دي. امام صاحب کتاب نشته دی، نو کتاب یې وی ده به د هغې نه نقل. یو که څوک سوال وکړي چې ولې مسند امام ابو حنیفه شته که نه؟ مسند امام ابو حنیفه، دا مسند امام ابو حنیفه چې لیکل شوی دا په 10مه صدۍ کې لیکل شوی دی، دا د مشکات نه 300 کاله وروسته لیکل شوی دی. خصفقي یو عالم دی هغه را لیکلی دی دا چې په مسند دې ته وایي چې په کوم حدیث کې هغه راوي راغلی وي، لکه مسند عایشه، په کومو احادیثو کې چې عایشه رضی الله عنها روایت راغلی د هغه نوم پکې دی، نو د هغې ټول را جمع کړي دي. یا مسند عمر بن عبدالعزیز، کوم روایاتو کې چې عمر بن عبدالعزیز راوي راغلی هغه را جمع کړي، یو کتاب یې جوړ کړی. یو راوي کې ته هغه روایات را جمع کول دې ته مسند ویلی کېږي.
امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم روایتو کې راغلي دي هغه روایت را جمع کړي دي. مسند امام اعظم ورته وي یا مسند امام ابو حنیفه ورته وي. هغه ډېر کم روایت دي، شپاړس څوک وي، څوک یو سل څو وي، زیات نه زیات 1500 تم نه رسېږي. ځکه هغه بیا لسمې صدۍ کې چا یو عالم لیکلی دی، امام صاحب خپل کتاب نه دی لیکلی، بیا په حدیثو کې د دې وجه نه د مشکات مصنف د هغې نوم نه دی اغوستی. څه ضد او عناد یې ورسره نه و، نه یې ورسره دښمني وه، هسې دا خلک تهمت کې لګوي غریب باندې. نو دا حدیث نه به شروع کړي انما الاعمال بالنیات، ځکه چې خطبې باندې وخت ډېر لګېږي او خطبې خلاصه هم دقه وه. انما الاعمال بالنیات دا حدیث چې دی انما الاعمال بالنیات دا په کتابونو کې اول ذکر کیږي. تنبیه دې ته چې نیت صحیح کا غوړې، اصلاح د نیت ته وکا، دا اول نه په نیت صفا کې، که نیت دې صفا نه غوړې هیڅ فایده نه درکې دا علم. د دې وجه نه دې ته تلیعة الکتب ویل کېږي. تلیعة الکتب د کتابونو په ابتدا کې دا لیکل کېږي تلیعة الکتب. دې د پاره تنبیه ورکړي چې ګورې نیت د اول نه صحیح کا. دا انما الاعمال بالنیات امام شافعی رحمه الله وی نصف الاسلام دی. دا یو حدیث وی نصف الاسلام دی، بعضو ثلث ویلی، بعضو ربع ویلی دی. امام شافعی دا نصف الاسلام دی. اسلام کې اعمال دی وی اعمال ظاهره و اعمال باطنه، او د اعمال باطنه بنیاد کې دی دا نیت دی. نیت نه بغیر یو عمل هم نه صحیح کیږي. د دې وجه نه دې ته نصف اسلام ویل کېږي. وی د دې باره کې مشکات وی یو شاګرد د استاد شروع کو خپل مینس کې وی دا قید ولګولو چې حدیث په عمل به پکو بیا به بل حدیث شروع کو، په یو به عمل کو بیا به بل شروع کو. ځکه مخکې د عمل ډیر زیات دغه وی چې دا شاګرد چې دا انما الاعمال بالنیات ویل یو میاشت شروع کو، یو میاشت پس راغی. استاد ورته ویلی وی ما وی په دې عمل کولو خو عمل نه ختمېدو وی، ځکه په هر یو شي کې نیت دی وی دې باندې عمل ختمېږي نه، راځه چې بل حدیث ویو انما الاعمال بالنیات دا هو نه ختمېږي په دې عمل. دا داسې حدیث دی، په هر شي کې نیت دی. حدیث النیات هم دې ته وی، دا نومونه دي حدیث النیات د نیتونو حدیث. بل تلیعة الکتب ورته ویلې کېږي، د کتابونو په ابتدا کې لیکل کېږي. دا حدیث عمر فی باب النیه دې ته ویلې کېږي. بیا دې کې د علماو درې قول دي چې دا انما الاعمال بالنیات خبر واحد دی که متواتر دی که دا مشهور دی. ډېر علما وایي چې دا حدیث متواتر دی. ولی عمر رضی الله عنه په منبر باندې ویلې دی او زرګونه کسانو اورېدلی دی، دا متواتر شو. بعضو ورته مشهور ویلي دي. خو صحیح خبره دا ده چې د متواتر او د مشهور تعریف به نه صادقېږي. ځکه متواتر دې ته وایي چې په هر یو مرتبه کې راویان ډېر وي، په هره مرتبه کې. حالان کې د ده په صحابو کې یو عمر رضی الله عنه راوي دی او په تابعینو کې یو علقمه دی، وروسته بیا ډېر دي. خو په یوه مرتبه کې چې یو راوي شي په یوه مرتبه کې، او په دې نورو مرتبو کې سلګونه راویان شي، دې ته خبرې واحد وایي چې په یوه مرتبه کې یو راوي شي هم، او دا په دوو مرتبو کې یو راوي دی. نو خبرې واحد دی. دا نه مشهور دی او نه حدیث متواتر دی، بلکې خبرې واحد دی. ولیکن بیا دې کې د علماء اختلاف دی خبرې واحد حجت دی او که نه دی. د صحابو په وخت کې دا اختلاف نه و، په تابعینو کې دا اختلاف نه و. خبرې واحد حجت دی، هغوی ویلي دا حجت دی. خبرې واحد مفید د یقین دی، دا اختلاف په هغې کې سوال هم نه پیدا کېدو. ولیکن دا وروسته د تابعینو په دور کې دا مسله پیدا شو چې دا ظني دی، دا یقیني نه دی. خبرې واحد حجت نه دی، فرضیت پې نه ثابتېږي، عقیده پې نه ثابتېږي. دا د معتزله و عقیده ده. خبر واحد د ظني وي. واصل بن عطا چې واصل بن عطا دا د معتزله لوی بامبړ مشر دی، دا د حسن بصري شاګرد دی. حسن بصري رحم الله دا تابعی دی، اوچت تابعی دی. دا دغه په مجلس کې دا شاګرد و، په ګناه کبیره والا دا به همیشه جهنم کې وي او که نه به وي. د خپل استاد سره په دې اختلاف راغی.
نو چې اختلاف راغی دی خپه شو دا شاګرد دی پاسېدو د مجلس نه ووتلو نو حسن بصري ویل اعتزل عنا دا موږ نه وتښتېدو جدا شو بس هېڅ ته معتزلي ورته وویلې خلکو ورته معتزلي ویلې حسن بصري مجلس نه تښتېدلی ته ده بیا دا غلطې عقیدې شروع کړلې معتزله د ده نه بیا پیدا شو دا د معتزلو مشر پلار دی دوی بیا خبر واحد دی او دا ظني دی او دا یقیني نه دی او حجت نه دی او ګناه کبیره والا دا به همیشه جهنم کې دا غلطې عقیدې دی پیدا کړلې دین نن سبا منکرین حدیث ډېره فایده اخلي احنافو کې دا مسله راغله اصولي شاشي دی ټولو دا لیکلې ده خبر واحد دی حجت نه دی او ظني دی وی قرات خلف الامام سورۃ فاتحه ځکه مو ویوا چې دا په خبر واحد ثابت ده لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحه او خبر واحد دی او قرآن چې دی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له یقیني دی دا ظني دی واغه یقیني دی هغه حجت دی او دا حجت نه دی زیادت په کتاب الله په خبر واحد صحیح نه دی حدیث موږ نه منو هیڅ ته حدیث ورسول دا څومره غلطه خبره ده نفس قراءت فرض شو په قرآن سره او سورۃ فاتحه واجب شو له حدیث د وجنه فرضیت نه ثابتي امام پسې بینوي دا څومره غلط د غیر او وشتل منګو خبر واحد دا حجت ته یقینا پیدا کی عقیدم به ثابتي دا وضاحت د کتاب الله دی دا خو نسخ نه ده لکه د قرآن وضاحت دی نو دا خبره دا هغه وخت نه و د معتزلهونه کني دا خبره صحابه کې نه و او دې ظالمانو راوېستل او صحناف هم په دې باندې اخته دي اما قشه اوسم ضبطي دي پکار دې کتابونه نه وېستلې شي لري کړلې شي د دې راوی چې دی دا عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ابو حفص د اسم کنیه ده دویم خلیفہ دی سلویختم مسلمان دی دا سلویختم پشپغم کال د هجرت د اسلام راوړی دی عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دې ته فاروق وایي چې د اسلام راوړلو صحابه ښکاره دعوت شروع او ښکاره منځونه په حرم کې شروع کړل فاروق ورته ځکه وایي اول بیت المال د جوړ کړي جیلونو نظام د جوړ کړي دی عراق او شام د علاقې د فتح کړي دي د په دور کې فتنې ختمې وي د ډېر اوچت عالم و دی چې وفات شو عبد الله بن مسعود ویلي نه حصې علم وی وړ ځان سره نه حصې په لاسو کې نه حصې وی وړلې یو حصہ علم پاتې شو دومره علم ور سره وي ابو لولو دا مجوسی د مغیره بن شعبه رضی الله عنه داغه غلام مجوسی د شهید کړو دا سحر مانځه کی بوتوره باندې هغه باندې چې کوم ټکس لګیدل او هغه ورته دا معنا کم کا عمر رضی الله عنه ویل نه کوم او اذا بتا قتل کما دی وخندل وی قتل میکنو خلفاء او داسې خلکو په مانځه کې وی بیا بوتوره باندې شهید دمو دا دعا کوله بخاری کی روایت دی اللهم ارزقنا الشهادة فی سبیلک واجعلها فی بلد نبیک یا رسولک یا الله ما په شهادت راکې او په دې مدینه کې راکې صحابه ول من بخندل چې د مدینه کې شهادت وړ الله ولا ورک کنه دعای قبول شوی و صہیب رضی الله عنه په جنازه وکړل وی یوم الاربعاء د سحر مانځنه روسته شهید کو چلی رښتم هجری وو کال چلی رښتم هجری وو لسنیم کال خلافت کړه لسنیم کال د دې حدیث شان ورود وی په قران کې شان نزول وی په حدیث کې شان ورود وی د دې حدیث د شان ورود مبارک طبرانی کی روایت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ده چې مهاجر د ام قیس د شان ورود دی یو زنانه وای ام قیس په نوم د هجرت کړو یو سړی بل هغه ورته د نکاح پیغام راولېږي هغه هجرت نه وکړي چې ما سره نکاح وکړه ورته تاسو سره د نکاح نه کوم سوچ د هجرت نه کړي هغه وی هجرت وکړه مدینې ته هجرت یو کوی من باغس بیا د خځې سره نکاح وکړه من باغه ته مهاجر د ام قیس ویلي چې دا مهاجر د ام قیس دی خځې په هجرت کړي بیا نبی علیہ السلام خبر شو هغه دا حدیث ویلو انما الاعمال بالنیات اگر که ابن حجر په دې رد کړی دی ابن حجر رحمه الله وی چې نه د دې حدیث شان ورود دا نه دی اگر که مهاجر د ام قیس تا دا حدیث صحیح دی او د دې شان ورود نه دی او ارنګ چې حکم خو عام دی نو
حکم دا حدیث عام دے شان ورود پوری خاص نوی عام وی حکم دا حکم عام دے کہ ہر سچی انما الاعمال بالنیات دلته حسر دی ګره یو انما دا حسر د پاره راځي بل الاعمال معرفه دا او بالنیات معرفه دا دام حسر پیدا کوي نو دې کې حسر دی صرف دار و مدار د عمل په نیت باندې دی چې نیت نه ګره عمل د سره صحیح نه دی انما الاعمال بالنیات دې کې معنا د حسر ده به افعال و نه ویلي اعمال ویلي افعال او اعمال کې فرق دی ګره په افعال او اعمال کې یو فرق دی چې عمل کې دوام وی فعل کې دوام نه وي عمل کې دوامي فعل کې دوام نه وي بل عمل د ذوی العقول د پاره راځي او فعل په غیر ذوی العقول کې راځي ذوی العقول غیر ذوی العقول کې راځي بل په عمل کې قصد وي توجه او قصد کې وي په فعل کې نه وي عمل کې توجه او قصد وي په فعل کې نه وي دا کوم سړی چې پالج والی تاسو کتلې د الله سره رفیږي دې ته عمل وي که فعل وي دې ته عمل نه وي ځکه عمل کې قصد وي دا خو دې سړي قصد نه دی دا خو نشي بندولای دا فعل دی قصد عمل نه دی فعل ورته ویلی شي خو عمل ورته نشي لیکن نو دې وجه نه انما الاعمال ویلي انما الافعال ونه ویلي اعمال کې وضاحت زیات ده د افعال په نسبت سره دا مدار د اعمال په نیت بالنیات جاری مجرور دے متعلق واڑی کا جمهور متعلق رو باسی انما تصح الاعمال بالنیات اعمال پر نیت صحیح کی گی بغیر د نیت نہ عمل نہ صحیح کی گی تصح یا تقبل انما تقبل الاعمال بالنیات احناف ورتصر رو باسی انما ثواب الاعمال بالنیات ثواب د اعمال پر نیت دے عمل دې صحیح کیږي خو ثواب درته نه ملاويږي جمهور وی عمل دې بالکل صحیح کیږي نه الله یې قبلې نه چې نیت دې نه بغیر نیت نه چې نیت دې صحیح نه عمل نه قبليږي احناف وی چې نه قبليږي خو لیکن ثواب نه ملاويږي نو د دې اختلاف به پس کې معلومیږي په اودس او په غسل کې اختلاف سمره معلومیږي په اودس کې او په غسل کې جمهور علما دا نور ټول وی غیر د امام ابو حنیفه رحم الله نه چې په اودس کې نیت ضروری دی او غسل کې ضروری دی ځکه چې اودس عمل نه او غسل عمل نه بغیر د نیت نستا اودس نه صحیح کیږي بغیر د نیت نستا غسل هم نه صحیح کیږي تا اودس کو په دې نیت باندې چې سره باندې یا قومه دا اودس نیت دی نه دی کړی یاره ګرمي د اندامونه هم په دې باندې تا اودس نشي کولای مونږ به نشي کولای جمهور علماء احناف وی کولای شي دغه رنګ غسل الله والا ځکه عمل خو دې کنه صحت دا په نیت باندې کیږي دا احناف دلیل څه دی دا احناف دلیل یو لا دی چې دا عبادت مقصوده نه دی او بل دوی قیاس کوي په ازالی د نجاست باندې چې کپڑا یې دی په دې شوی ته په نیت کې نیت دکړې کني کړه کپڑا صفای کیږي او دا څنګه غسې دی کنه نیت دکړې کنه او د صحیح کیږي بل عبادت مقصوده نه ده خو وسیله ده د مانزه د پاره اسی او تاسو کمال بګی نشته نه به ثواب شته احناف دا وی ولیکن دا خبره د دې کمزوري ده عبادت مقصوده ولې نه ده او د څه ده عبادت مقصوده ده دا خبره د احناف بالکل غلطه ده نبی علیہ السلام فرمایي طهور شطر الایمان دا نیم ایمان ده دا عبادت مقصوده نه ده لا يحافظ على الوضوء الا المؤمن دا ګوره مؤمن په دې باندې محافظت کې همیشواله کوي دا د صفت دی د مؤمن چې همیشه په اودس کې ګرځي بل سړی چې ته اودسو کې د کو نه را روان شستا ګناونه معاف کی تا خلامون نه دی کړي په دې کې شرط دا دی چې کور کې د اودس کړي وي په یو قدم ګناونه معاف کیږي درجه وشتيږي باغی باندې نو چې دا کیږي ولا دا اودس د وجه نه کیږي کنه چې اودس نه کړي دا ګناستانه معاف کیږي او مونږ لاله دې کړه خو پاودس ګناونه معاف شو کنه عبادت مقصوده څنګه نه دی عبادت مقصوده دی بل جمعات کې ناس ته ملائک دل دعاګانې غواړي سو پورې چې بیا د شوی نه حدیث ما لم يحدث فيه ملائکه مغفرت دل غواړي سوچ بیا د سنو پاودس کې ناس دعاګانې دل کوي چې بیا د څه نه کوي عبادت ته کنه عبادت مقصوده دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام اودس مات
زر تیمم والو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ورته ویل او په نږدې چې تیمم دی ولی والو وای څه پته لګي د مرګ یو بو ته رسو کنه رسو تیمم دې د پاره والو چې هغه پوری پته نه لګي چې موږ ور رسو کنه دا عبادت مقصوده نه نبی علیہ السلام په تیمم ولی والو نو او داس کې دا عبادت مقصوده ده همیشه عبادت باودس کې ګرځیدل او داس کې ود کېدل دا ثواب دی اجر دی نو دې وجه نیت په دې کې ضروری دی او بل ته چې وی چې نجاست کې په ازاله د افعال دو قسم دي یو افعال دي کول او یو ترک دی په ترک کې نیت ضروری نه وي یو عمل پر خودلو کې نیت ضروری نه دی غره دا نجاست چې دا خو تروک نه دی پر خودل دي پر خودلو کې نیت ضروری نه وي نجاست لري کولو کې نیت لکه ته د کور راووتلی وسته د کور راووتلی تا غلا مونږ کړه زنا دې مونږ کړه دروغ دې مونږ ویل الله تعالی اجر درکې ثواب دې کیږي کنه دې کې نیت تا کړو ته د کور راوتی زب زنا نه کوم زب غلا نه کوم زب چغلی نه کوم زب دا یو نیت دې نه کړه او تا ټول نه ځان وساتو الله تعالی اجر نه درکې شي اخو دروغ دي په ترک کې نیت ضروری نه پکولو کې نیت ضروری نجاست ازاله دا خو ترک دی نو په ترک کې دا قیاس دې غلط دی نو دا غوینه دا جوابونه دي نیت دا انتهایی ضروری دی انما الاعمال بالنیات دا رمضان د عمل متاسو په انما صحه الاعمال بالنیات انما تقبل الاعمال بالنیات بغیر دین عمل نه قبليږي وانما لكل امرئ ما نوى او یقینا د هر یو سړي د پاره غوډي چې د نیت کړی وي چا چې کوم نیتو کو بس ما غوي نو د دې به څه فائدہ شولا انما الاعمال بالنیات د دې یو معنا ده د دې فائدہ دا ده چې انما الاعمال بالنیات په عبادتو کې او انما لكل امرئ ما نوى دا په مباحات دنیوي امور کې مباح کارونه کې او دنیوي امور کې یو کار دی دنیوي پاګه کې کته نیت صحیح کا اجر درته ملایوي کې نیت دې صحیح نه کنه ملایوي اوس ډوړې خوري ته ډوړې خاصم خوري او ته نیت صحیح کا چې په دې ز مضبوط شمه علم په حکم ز په دې باندې الله بندگی حکم دا کوم ثواب درته ملایوي کې نیت دې دا نو ثواب درته ډوړې دی خړل ثواب درته نه ملایوي روشندان دې پرې خودلو چې هوا په کې راشي رڼا په کې راشي خبر ده مباح کار دی کدا نیت دیو کو چې اذان باورم سار جمع ته برا پاسم ثواب به دی وي چې لکه اذان باورم جمع ته برا پاسم مباح کی نیت وکنو نو انما لكل امرئ ما نوى مباحات کی اشاره ده چې دې کې د نیت وکړو او دا د سلفو طریقه او سلفو طریقه داوا چې هغه به د عادت او عبادت جوړول د عادت نه به عبادت جوړول نیت به پکې کولو او زمونږ استادو د عبادت نه عادت جوړیږي نیت هم نه نو عبادت نه عادت جوړو او هغه د عادت او عبادت جوړول سلف ودته په نیت باندې جوړیږي کنه یو عادتي کار منګه کو نیت به صحیح کا هغه به عبادت شي بل دې کې دې ته اشاره ده و انما لكل امرئ ما نوى کې دې کې بل شي ته اشاره ده چې په نیت کې نیابت نه صحیح کیږي بل سره استاد لپاره نیت نشي کولای اذا لک کار ته وک نیت بزو کوم استاد لپاره دا غلط نه کیږي څوک چې کار کوي نیت بمغه کوي نیابت پکې نه صحیح کیږي بعضی کارونه کې نیابت صحیح دي کې نه صحیح کیږي انما لكل امرئ ما نوى تا چې کوم عمل تک عمل کې تب نیت صحیح کې